د جبر او اختیار ډیالکټیک. دا کتاب د هیواد د نامتو څېړونکي استاد ارواښاد ډاکټر صاحب پوهاند سید بهاءالدین مجروح لیکل شوی اثر دی چې زه عبدالله تکل یې تاسو ته په غږیزه بڼه خپروم په دې هیله چې د خوښۍ وړ مو وګرځي. د کتاب پنځمه برخه: انسان د طبیعت په مقابل کې. انساني عقل داسې یو ساکن او تغییر ناپذیره واقعیت نه دی چې د زمانې له تحول څخه په یوه ابدي او مطلقه دنیا کې واقع وي. عقل زماني مولود دی او د فردي اختیار او ازادۍ اساس دی، خو د تاریخ په بهیر کې له ازادۍ څخه اسارت راولاړېږي او انساني فرد د خپلې ازادۍ غلامېږي. طبیعت داسې یو نظام دی چې هلته هر څه، هر شی او هره حادثه د ټاکل شویو او مشخصو قوانینو لاندې ده. هر شی د یو علت معلول دی او هر څه د علت او معلول په زنځیرونو یو له بل سره تړلي دي. یعنې په طبیعت کې هیڅ واقعه، هیڅ حادثه په خپل سر له کوم ټاکل شوي علت څخه ظهور نشي کولی، او طبیعي موجودات په خپل موجودیت کې له کومې مختارۍ او اخلاقي ارادې څخه کار نه اخلي، بلکې د دوی موجودیت داسې علتونو معلول دی چې په تعیین او تشخیص یې امکان لري. ویلی شو چې طبیعي موجودات له ځانه کوم اختیار نه لري، بلکې د جبري قوانینو تابع دي. د دې خبر د ثبوت ښکاره دلیل د ننني ساینس موجودیت دی. که د طبیعت په نظام کې جبري قوانین جاري نه وای، نو مثبت علوم به هیڅکله منځته نه وای راغلي، ځکه چې ساینس په هغو قوانینو باندې پوهه ده کوم چې د طبیعت په اشیاو کې حکمراني کوي، او د هغو حوادثو پیشبیني ده کوم چې د طبیعي قوانینو په اثر ظهور کوي. که داسې قوانین په طبیعت کې موجود نه وای، یعنې موجوداتو او حوادثو غیر له کوم علت څخه په مختار ډول ظهور کولی شوای، نو نه به ساینس پاتې وای او نه به مثبتې علمي پیشبینۍ امکان درلودی. مثلاً که موږ د ځمکې او لمر د حرکت له قانون څخه بېخبره وای او د پخوانیو یونانیانو په شان متصور کولای چې لمر یو رب النوع لري چې هر سهار له خوبه راپاڅېږي، په خپله نوراني اراده کې سپریږي او له مشرق څخه مغرب ته سفر کوي، نو موږ به سره هیڅ کله دا یقین او دا پوهه نه وای چې لمر دې باید هر سهار طلوع وکړي، ځکه چې د لمر ختل به د هغې رب النوع په مختار اراده او هوس پورې تړلی وای، او موږ به تصور کولی شوای چې کیدای شي چې یو سهار هغه رب النوع له خوبه راپاڅېږي او زړه یې ونه غواړي چې خپل همیشګي سفر وکړي. په دې ډول ساینس د دې خبرې ثبوت کوي چې په طبیعت کې جبري قوانین جاري دي. اوس دا سوال راپیدا کېږي چې د انسان موقف د جبر په دنیا کې څه شی، او د انسان د موجودیت او طبیعت په منځ کې رابطه له څه قراره ده. یو له هغو فیلسوفانو څخه چې په دې مسله یې فکر کړی دی، آلماني مشهور فیلسوف کانت دی. دی د خپل مهم کتاب د خالص عقل نقادي په یو حصه کې د انسان جبر او اختیار مسله څېړي. د کانت په عقیده کله چې فکر د محسوساتو او تجربې ساحې پرېږدي او کوښښ کوي چې په غیر محسوس او ماوراءالطبیعي اشیاو پوهه پیدا کړي، نو دلته له داسې احکامو سره مخامخ کېږي چې یو د بل ضد وي. په دې تنازعاتو کې عقل خپله لار ورکوي او نه پوهېږي چې حقیقت چیرته دی. عقل د احکامو له تنازع سره له درې مسلو سره مخامخ کېږي: خدای جل جلاله، روح، جبر او اختیار. موږ یوازې د جبر او اختیار تنازع څېړو. کانت دا دوه متنازع احکام په دې لاندې ډول لیکي: لومړی تیز تایید وایي کوم علت چې د طبیعي قوانینو په وسیله ټاکل کېږي د جهان د ټولو حوادثو یوازینی علت نه دی، بلکې د دې حوادثو د فهم لپاره یو مختار علت قبلول واجبي دي. دویم انټي تیز نفي وایي مختار علت هیڅ نشته، په جهان کې هر څه د طبیعي قوانینو په اثر منځته راځي. اوس نو حقیقت په تایید کې دی او که په نفي کې. د دې دواړو متنازع احکامو څخه د هر یو په طرفدارۍ پاخه او قوي دلیلونه شته، او د دې په منځ کې حکمیت مشکل کار دی. کانت د دې تنازع د حل لپاره یو حکم رد او بل طرفداري نه کوي، بلکې دې لومړی د انسان پوهې قوه تحلیلوي او دې نتیجې ته رسیږي چې د انساني فکر په چوکاټ کې د دې دواړو احکامو ساحې یو له بله سره بالکل جلا دي. د ده په نظر غلطي په دې کې شوې ده چې فلاسفه‌و د دواړو احکامو د فکر یو واحده ساحه کې واقع کړي او یوه لاینحله تنازع یې ترې جوړه کړې.
ده. کانت وایي د انساني فکر دوه مهمې قواوې لري، یو فهم او بل عقل. د فهم قوه او په تجربه او محسوساتو پورې تړلې ده. د علت او معلول سلسله کې واقع کیږي. د دې قوې بنیادي اقتضا دا ده چې په جهان کې هر څه باید حد او حدود ولري. هر علت باید په خپله معلول وي. د عقل قوه هغه قوه ده چې انسان د لایتناهي خواته راکاږي، او د فهم قوه چې کوم هاخوا یو حدود د جهان لپاره ټاکي. عقل په دې محدودیت قناعت نه کوي او له دې حدودو څخه مطلق او بې انتها حقیقت په لوري هڅه کوي. په دې شان د فهم د قوې اساسي اقتضا د محدودیت او حدود ټاکل دي، او عقل په انسان کې د یو مطلق او غیر محدود حقیقت آرزو ده. اکثرا چې په احکامو کې کومه تناظر پیدا کیږي، هغه دا سبب دی چې یو حکم د فهم په قوې پورې اړه لري او عقل یې نه مني، او بل عقلي منبع لري او د فهم په قوه نه برابرېږي. په دې احکامو کې یو چې له اختیار څخه انکار کوي، هر څه د جبري قوانینو تابع بولي، او وایي چې طبیعت کې هر علت په خپله معلول دی، د فهم په قوې پورې اړه لري، ځکه چې دا قوه د علت او معلول له ټینګې سلسلې څخه بهر بل څه نشي منلی، او هغه بل حکم چې په جهان کې یو مختار علت ته قایلېږي له عقل څخه راوځي، ځکه چې عقل په محسوساتو او تجربو قناعت نه کوي او ځان ته حدود نشي ټاکلی. موږ باید د دې دوو ساحو فرق ته ملتفت واوسو. له یوې خوا دا د حوادثو او طبیعت دنیا ده چې هلته هر څه د طبیعي جبر په اساس واقع کیږي، او له بلې خوا دا قایم بذات اشیاو دنیا ده چې هلته موږ یو مختار علت ته قایلېدای شو. کانت د تنازع حل په دې ډول کوي او وایي چې تایید د عقل له نظره صحیح دی او نفی د فهم له نظره. تر کومه حده پورې چې زموږ اعمال او افعال د حوادثو په دنیا کې واقع کیږي، د دې دنیا د قوانینو په وسیله ټاکل کیږي، مګر تر کومه حده چې د دې اعمالو منبع موږ پخپله یو، یعنې هغه څه چې په موږ کې له حوادثو څخه مستقل دی، نو دا اعمال او اختیاري دي، او اختیار د مسئلې دا ډول حل په یو اساسي توپیر بنا دی، او هغه توپیر دا دی. کانت وایي اشیا دوه ډوله دي: حادث اشیا او بل په خپل ذات قایم. د دې اساسي توپیر په بنا کانت وایي چې انسان دوه طبیعته لري، یو د انسان محسوس او تجربي طبیعت دی، او بل د معقول طبیعت. د خپل معقول طبیعت له پلوه انسان مختار دی، نو باید د خپلو اعمالو په قضاوت کې د انسان جبري طبیعت په نظر کې ونه نیسو، بلکې د اختیار اساسي وګڼو. مثلا د دروغ ویل په مسله کې موږ د دروغجن محسوسه جنبه، یعنې د موقعیت او سوابق په نظر کې ونیسو، نو د دروغ ویل به موږ ته لکه یو مجبوریت ښکاره شي، مګر سره له دې موږ د دروغجن په باره کې بد حکم کوو. د کانت په فکر د دروغ په باره کې بد حکم کول یو عقلي قانون، او عقل داسې یو مختار علت دی چې له محسوسو او تجربي شرایطو څخه مستقل دی. د انسان اعمال د هغه په عقلي طبیعت پورې تړلي دي، او څرنګه چې عقل کاملا مختار دی، نو سره له دې چې یو عمل هرومرو ځینې ټاکلي محسوس شرایط لري، بیا هم انسان د خپلو اعمالو مسؤل دی. د کانت له نظریات څخه دا نتیجه اخیستل کیږي چې د انساني اختیار او طبیعي جرم په منځ کې کوم اساسي اختلاف او بې توافقي نشته. دا تناقض هله راپیدا کیږي چې موږ د انسان طبیعي او ماوراءالطبیعي جنبې سره یو له بله جدا نه کړو، د فهم د قوې او د عقل د قوې په منځ کې فرق ته قایل نه شو. دا و د جبر او اختیار د مسئلې یو حل، په دې ډول چې په انسان کې دوه طبیعته پراته دي: یو عقلي طبیعت، د دې لحاظ انسان مختار دی او د خپلو اعمالو مسؤل دی، او بل د حادثي او محسوس طبیعت دی. د دې طبیعت له پلوه انسان د طبیعي جبري قوانینو تابع دی. موږ په لنډ ډول د کانت نظریاتو ته اشاره وکړه. که موږ دې نظریاتو ته په ځیر وګورو، نو رامعلومه به شي چې کانت د جبر او اختیار مسله ظاهرا حل کړې ده، مګر په حقیقت کې دا حل نور هم پسې ګران کړی دی. کانت د انسان طبیعت په دوو برخو ویشي: د حادثي او محسوس واقعیت د طبیعي جبر تابع بولي، او د انسان حقیقي طبیعت د حوادثو له دنیا څخه مستقل ګڼي او په یو ماوراءالطبیعي جهان پورې یې تړي. یعنې کانت د جبر او اختیار د مسئلې حل د انسان او طبیعت په رابطه کې نه لټوي، بلکې د انسان د ماوراءالطبیعت په رابطې پسې ګرځي. په دې شان د زړې فلسفي بحثونو بیا منځته راځي. د کانت نظریې ضعیفه نکته دا ده
چې د جبر او اختیار تناقض ته په سطحي نظر ګوري او وایي دا تناقض محض ظاهري دی او د مسئلې په عمق کې نه دی پروت، او د دې لپاره چې ځان له دې تناقض سره مخامخ نه کړي نو د انسان طبیعت په دوه عقلي او محسوسو برخو وویشي، یو له بله یې جلا بولي او د دې تحلیل او جلاتوب په وسیله د جبر او اختیار د تصادم مخه نیسي. مګر که موږ وغواړو چې د انسان موجودیت د یو واحد واقعیت په حیث وپېژنو نو د دې دواړو طبیعتونو په یوځای کېدو بیا څرنګه پوهېدای شو؟ دلته یو بل تناقض را پیدا کېږي چې حل یې لا پسې ګرانېږي. نو موږ به اوس د انسان په طبیعت کې د کانت له ذکر شوي تفریق او دوه والي څخه منصرف شو. د جبر او اختیار تناقض به سطحي او ظاهري نه بولو او له دې تناقض سره به ځان مخامخ کړو او وبه ګورو به چې دا مسله څه شی پیدا کوي. دلته موږ د هیګل د فلسفې ډیالکټیکي میتود د جبر او اختیار په مسله تطبیقول غواړو. د هیګل د فلسفې اساس تعلیم دا دی چې موږ باید له تناقضاتو څخه ونه ویریږو او ډډه ترې ونه کړو، ځکه چې حقیقت په تناقضاتو کې دی. د عالم هستي د موجوداتو ژوند له تناقض څخه تشکیل شوی دی. که د اسدادو تناقض نه وای نو نه به هستي وای نه به ژوند. همدارنګه د جبر او اختیار مفکورې دومره متناقضې مفکورې دي مګر په خپل منځ کې یو ډیالکټیکي رابطه لري، یعنې اختیار له جبره راوځي او جبر له اختیاره. له یوې مفکورې څخه بلې ته حرکت موجود دی او د دواړو یو واحد واقعیت مختلفې مرحلې دي چې د تکامل درېیمې مرحلې خواته حرکت کوي. ماوراءالطبیعي فیلسوف فکر ته همیشه د مطابقت په سترګه ګوري او عقل او فکر یو ساکن او تغییر ناپذیره واقعیت ښیي، یعنې عقل ته په کوم تاریخي تحول او تکامل نه دی قایل. په داسې یو چوکاټ کې رښتیا هم فکر نشي کولای چې تناقضات حل کړي او همیشه مجبور دی چې خپل ځان د تناقض په یوه مرحله کې ګیر کړي، یا په بله کې دا ډول فکر چې کله ځان مجبور وبولي نو دا ورته یو مطلق اختیار ښکاري. څرنګه چې دا ډول فکر د عقل کوم حرکت او تحول ته نه دی قایل او یوازې د عقل ساکن حالت او استقرار په نظر کې نیسي، نو عقل باید یا مجبور وي یا مختار، ځکه چې د سکون په حالت کې دوه متناقضې مفکورې نشي ځایېدای. د فکر د دې چوکاټ له سببه قرنونه فلسفې په ځینو مسایلو وچ او بې نتیجې بحثونه کول، ترڅو چې هیګل د اول کرت لپاره په دې مسایلو نوې رڼا واچوله او د انسان د عقل او فکر په چوکاټ کې یو ژور انقلاب او تحول راوست. د لومړي وار لپاره په فکر کې د تاریخیت مفهوم داخل کړ، یعنې انسان یې ملتفت کړ چې فکر داسې یو ساکن او تغییر ناپذیره واقعیت نه دی چې د زمانې له تحول څخه بهر په یوه ابدي او مطلقه دنیا کې واقع وي. له هر څه نه لومړی موږ باید د فکر حرکت ته متوجه شو. فکر د زمانې په تحول کې واقع دی. فکر تاریخ لري او یا په بل عبارت د تاریخ د ټولو تحولاتو په ترڅ کې فکر د یو هدف خواته روان دی. په دې شان که موږ انساني عقل یا ساکن او تغییر ناپذیره واقعیت ونه بولو او متحول او متحرک یې وګڼو، څرنګه چې په حقیقت کې هم داسې، نو د ډیرو مسایلو حل به اسانه شي، ځکه په سکون کې تناقضات لا انحل او ځای پر ځای پاتې کېږي، حتی د تناقض مفهوم له منځه ځي. سبب دا دی چې که حرکت نه وي، افکار یو له بل سره تصادم نشي کولای چې تناقض ترې ولاړ شي. د تناقضاتو حل په حرکت کې دی. هر حرکت له خپل ځان سره متناقض دی او د حرکت معنا هم دا ده. که موږ فکر او عقل یو تاریخي او متحول واقعیت وبولو او د زمانې په دوران کې پرې فکر وکړو، نو د جبر او اختیار مسله به یو بل رنګ پیدا کړي. په دې چوکاټ کې به جبر او اختیار د فکر د تحول دوه مهمې مرحلې وي. موږ به اوس د فکر په دې دوو ډیالکټیکي مرحلو باندې لږ څه غور وکړو او وبه ګورو چې د دې ډیالکټیکي حرکت درېیمه عالي مرحله به څه وي. لومړی: تایید یا تیز. د فکر ډیالکټیکي تحول لومړۍ مرحله جبر دی. ویل کېږي چې عقل له انسان سره له اوله ملګری نه و. د بشري جوامعو د تکامل په دوره کې د عقل رڼا وروسته راپیدا کېږي. د قبل تاریخ انسان دورې ته عقلي دوره نشو ویلی. تاریخي دوره د بشر عقلي دوره ده. د یادونې وړ ده چې دا خبرې ماخذ یې د جي ګوسډورف مایټي ایت میتافیزیک له کتابه راخیستې ده. له بلې خوا انسان د خپل جمعیت او د دې جمعیت د رسم او رواج او سنتونو مریی و. سربیره پر دې
انسان د بې شماره الهو، پلرونو، نیکونو د ارواحو د شپو ورځو غلامي کوله. یعنې انسان روح په درې ډوله جبر کې بندي و: طبیعي جبر، اجتماعي جبر او ماوراء الطبیعي جبر. دا جبري مرحله په خپله په تدریج ځان نفي کوي او په دې شکل او په دې شان چې د انسان د عملي هڅې، فعالیت او ذهني چوکاټ په منځ کې تناقض پیدا کیږي. یعنې د انسان ذهني چوکاټ د جبر تابع دی، مګر د ده عملي کار او فعالیت په طبیعت کې تغییر او تحول راولي، او تغییر او تحول د انسان په اختیار دلالت کوي. انسان له یو پله ځان د طبیعت، ماوراء الطبیعت او اجتماع لخوا مجبور ګڼي، مګر له بلې خوا سیلابونو ته بندونه اچوي، نهرونه باسي، کرنه کوي، ځان ته کور جوړوي، له بادونو او بارانونو څخه ځان په امان کوي او د طبیعت په مقابل کې خپل قدرت او اراده ثابتوي. د دې تصادم او مجادلې په نتیجه کې د انسان په ذهني چوکاټ کې تغییر راپیدا کیږي. فکر له طبیعي درانه خوبه رابیدارېږي او په ځان کې بې انتها قدرتونه او په خپل مخ کې د بې انتها امکاناتو افق ویني. په دې شان روح د تناقض له لومړۍ مرحلې څخه راوځي او په دویمه مرحله کې راګیرېږي. دویم، نفي یا انټیتیز. د عقل په رڼا کې انسان په خپل ځان کې بې انتها قدرتونه ویني. د عقل په زور انسان د خپلې غلامۍ زنځیرونه شکوي. لومړی ځان د طبیعت له بنده خلاصوي، ځان له جهانه خلاصوي، د شي او شخص، د عالم او معلوم په منځ کې فرق ته قایلېږي. بیا له اجتماع سره مجادله کوي او خپل فردي شخصیت د اجتماعي ذهنیت په مقابل کې تاییدوي. د اجتماعي عقایدو په باره کې شک کوي او غواړي چې د هر څه حقیقت د خپل شخصي فکر په زور کشف کړي. دا د فلسفي انسان دوره ده. د فکري تکامل مهمه مرحله همدا ده، مګر په دې مرحله کې هم د انسان فکر بیا له ځینو نویو تناقضاتو سره مخامخ کیږي. په دې مرحله کې د انسان له هر څه انکار کوي او د عالم مبدا او اساس عقل بولي. عقل چې په خپله د تاریخي تحول او زماني مولود دی، له تاریخ او زمانې څخه انکار کوي او یوې کلي، عالمي او ابدي پرنسپ ترې جوړیږي. له بلې خوا عقل په لومړۍ مرحله کې د انسان د شخصیت او فردیت د تایید سبب شو. بالاخره عقل له دې څخه هم انکار کوي، له فردي فکر او محسوس څخه ځان یو مستقل او مجرد حقیقت ګڼي. سربیره پر دې عقل په تدریج خپل روابط له واقعیت سره هم قطع کوي او د واقعي دنیا په څنګ کې یوه خالصه عقلي او استدلالي دنیا جوړوي. عقل د افکارو داسې مجرد او خالص سیستمونه تشکیلوي چې د انسان او انسانیت مفکوره پکې محوه کیږي او له منځه ځي. یعنې انسان په خپل عقل کې له ځان څخه بېګانه کیږي او ځان ترې ورکیږي. د دې درېیمې مرحلې تناقضات دا لاندې شکلونه پیدا کوي. لومړی، په انساني فردي عقل کې د انسان شخصي واقعیت محوه کیږي. یعنې عقل چې د فردي اختیار او ازادۍ اساس و، د فرد غلامي او اسارت ترې ولاړېږي، یا په بل عبارت د خپلې ازادۍ غلام کیږي. دویم، عقل په خپل ځان کې له ابدي او تغییر کوونکې دنیا سره هیڅ نه تطبیقېږي. یعنې عقل په زمانه کې ځان ابدي او مطلق بولي او په حرکت کې سکون او ثبات لټوي. د دې بې توازنۍ په نتیجه کې د عقل په چوکاټ کې یو دویم انقلاب راپیدا کیږي. د خپل ځان او جهان تناقض ته ملتفت کیږي او په دې ډول د ډیالکټیک درېیمې مرحلې ته تیریږي. درېیم، سنتیز یا ترکیب. دا ترکیبي مرحله پوهه ده. عقل د دې ټولو تناقضاتو او مجادلو په نتیجه کې خپل سیر او حرکت ته متوجه کیږي. د خپلو تیریدو ته یې له یوې مرحلې څخه بلې مرحلې ته پام کیږي. تر دې وخته پورې فکر یوازې خپل حالت ته متوجه و. یعنې کله چې په دویمه مرحله کې و، یوازې په هغې به یې فکر کاوه او خپل هغه حرکت به ترې هېر و کوم چې یې له اولې مرحلې ځنې دویمې مرحلې ته کړی دی، تر څو چې په دویمه مرحله کې بیا له تناقض سره مخامخ کیږي او بالاخره خپل سیر او حرکت ته متوجه کیږي او پوهیږي چې په هر څه کې حرکت موجود دی او په هر څه کې چې حرکت وي په هغې کې تناقضات راپیدا کیږي. همدارنګه فکر په خپله له متناقضو مراحلو څخه تیریږي او د فکر تکامل په همدې حرکت کې دی. فکر د ابتدایي انسان له طبیعي جبر څخه تیریږي او د خالص عقل مطلق اختیار ته رسیږي. بالاخره فکر په درېیمه مرحله کې له دواړو څخه انکار کوي او پوهیږي چې انسان نه مطلق مجبور دی او نه مطلق مختار، بلکې اختیار داسې یو قدرت دی چې انسان ته په تدریج
چې انسان ته په تدریج په لاس ورځي او ورو ورو په اختیار تسلط پیدا کوي. او په اختیار باندې د دې تدریجي تسلط وسیله څه ده؟ دا وسیله پوهه او علم دی. پوهه انسان د دوه ډوله قدرت خاوند کوي. له یوې خوا پوهه او علم انسان ته داسې تخنیکي وسایل په لاس ورکوي چې په طبیعت تسلط پیدا کوي. له بلې خوا پوهه په ده کې داسې یوه رڼا پیدا کوي چې په خپل نفس حکمراني وکړي او له طبیعت او نفسي جبر څخه په دې شان ځان آزاد کړي. او رښتیا هم د طبیعي او انساني علومو د مخکې تګ او تکامل نتیجه هم د انسان اختیار او ازادي ده. که په طبیعت کې جبري قوانین جاري نه وای، نو انسان د اختیار خاوند کېدای نه شو. ځکه د جبري قوانینو پوهه او له دې قوانینو څخه استفاده انسان ته دا قدرت ورکوي چې په طبیعت او ورو ورو په کائناتو تسلط او حکمراني وکړي. په دې شان د ډیالکټیک حرکت له برکته له طبیعي جبر څخه انساني اختیار راوځي. د دې برخې په نتیجه کې موږ ویلی شو چې انسان د طبیعت په مقابل کې نه مطلق مجبور دی او نه مطلق مختار. ځکه چې د زمانې او تاریخ دنیا د مطلقیت دنیا نه ده. دلته هر څه په تحول کې دي او دا حرکت او تحول له جبر څخه د اختیار خواته دي. د طبیعي جبر له برکته انسان اختیار د طبیعي جبر له برکته انساني اختیار منځته راځي. او اختیار داسې یو قدرت دی چې انسان ته په تدریج په لاس ورځي. د دې تسلط مهمه او اساسي وسیله پوهه ده. اوس به وګورو چې د جبر او اختیار د مسئلې نفسي او روحي بنیادونه څه دي او د علم النفس له نظره د دې مسئلې حل څرنګه پیدا کېدای شي.